بل یو مسله ته ذکر کوم. دوه غسلونه په یو غسل کې راجمع کیږي او کنه. لکه مثال یو زنانه ده په هغې باندې د جنابت غسل هم دی او د حیض هم دی، او داسې کیدی شي؟ نشي کیدی؟ نشي کیدی؟ کیدی شي. یو زنانه باندې د جنابت غسل هم دی او د حیض پې هم دی، نشي کیدی؟ څنګه کیدی شي؟ کوروالی کو بیا پې حیض راغی. بارک الله فیک. ښه، که دا زنانه نیت د دې دواړو غسلونو وکړي چې دا غسل د حیض هم دی غسل د جنابت هم دی او یو غسل یې وکړو، نو جمهور العلماء دا او اکثر علما هم قول د دوی مضبوط دی چې غسل یو کافي دی، ځکه چې مقصد څه دی؟ مقصد څه دی؟ طهارت حاصلول دی، او حاصل شو که نه؟ حاصل شو. خو نیت به د دواړو کوي. ښه، حالانکې د دواړو واجب غسلونه وي. داسې ووایه یو سړي باندې د جمعې ورځ ده او دی راپاڅېدو، د جمعې منزله تو د جنابت په حالات کې هم دی او د جمعې ورځ هم ده، نو یو د جمعې د ورځې غسل دی او یو د جنابت غسل دی، او ده دا دواړه وکړو په دې نیت چې زه د جنابت نه پاک شم او زه د جمعې د ورځې غسل هم وکړم، نو دغه یو غسل کافي دی. داسې مثال یې واله لکه یو سړی جومات ته راغی سهار منځله، او د سهار د منځه نه مخکې 2 رکعته سنت دي، او جومات ته چې ورننوځي نو 2 رکعته تحیة المسجد دي، د جومات په تا حق دی. ورننوتو دغه 2 رکعته یې وکړو، دا 2 رکعته د سهار د منځه سنت هم شو او دا 2 رکعته تحیة المسجد هم شو. ولې؟ ځکه چې مقصد څه و؟ اصل مقصد څه و؟ مونځ کول 2 رکعت بغیر د مانځه نه کېناسته نه و پکار، او دلته هغه دواړه مقصدونه پوره شو، سنت هم وشو او تحیة المسجد هم وشو. په دې باندې به اکتفا وکړو، ځکه چې دې نه بعد چې کوم حدیث دی هغه پای کې مسلې لږې زیاتې دي، نو انشاءالله هغه به روان درس ته پرېږدو. الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.